د کابل اومې ناحیې په اړوند سیمو کې د نوي تقویتي ترانسفرمر په نصب سره د برېښنا رسونې لړۍ ډاډمنه شوه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. د کابل بیلابیلو جنکشنونو په اړوندو سیمو کې د شبکې اصلاح لړۍ په دوام. دا ځل د یاد ولایت اومې ناحیې اړوند تڼي کود سیمه کې د 250 کیلو ولټ امپیر تقویتي ترانسفرمر د نصب او منتاج چارې بشپړې شوې چې دې سره شاوخوا 200 پیریدونکو د برېښنا رسونې لړۍ ډاډمنه او منظمه شوه. پخوا د ترانسفرمر د اضافه بارۍ له امله د سیمې اوسیدونکو ته ګڼې برېښنایي ستونزې رامنځته شوې وې چې د نوي ترانسفرمر په نصب او منتاج سره یې د برېښنا اړوند ستونزه په بشپړ ډول حل او د برېښنا رسونې لړۍ عادي حالت ته راوګرځېده. د کابل برېښنا ریاست تجارتي مرستیال مولوي عطاالله صدیق او د شپږم جنکشن مسؤل اختر محمد صهیب د پرانیست غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال وویل: دا تقویتي ترانسفرمر دی د ملا بزرګ په ساحه کې افتتاح کیږي د پاره د خلکو د سهولت لپاره، نو تقریبا 200 فامیله د دې برخمن کیږي. نو تاسو هم یو غوښتنه دا ده چې د شبکې په بنا باندې له تاسو نه پوره همکاري غواړو، هغه هم د ضایعاتو په بنا باندې چې اوس موږ په دا اوس حالاتو کې چې ګرمي ده خلک برق ته ضرورت لري، نو بې ځایه برق مصرفول، بې ځایه ضایعات کول، له دغو نه باید موږ تاسو کلکه ډډه وکړو. همداراز د غونډې ګډونوالو او د سیمې مشرانو د افغانستان برېښنا شرکت او کابل برېښنا ریاست رهبرۍ له هڅو د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د شبکې او برېښنایي تجهیزاتو د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې به له برېښنا شرکت سره پوره همکاري ولري. مناسبت نشست امروزی ما به مناسبت خاص است، مناسبتی که بر ما نور می‌دهد و خوشبختیم که دوستایی که در اینجا با ما تشریف دارند هر کدامشان با صداقت ماندنی تلاش کردند. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري تل هڅه کوي چې د پیریدونکو د برېښنا ستونزې حل، ډاډمنه او غوره برېښنا درنو پیریدونکو ته چمتو کړي.